کندهار کې د ټي ټي پي قومندانانو وژل کېدل او وزیرستان کې د ټي ټي پي غچ اخیستل. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې په دوو جلا پیښو کې د پاکستان د تحریک طالبان 2 جګپوړي قومندانان وژل شوي دي. ایکسپریس ټریبون خبر ورکړی چې دغه 2 قومندانان د پنجشنبې په ورځ د عقرب په 5مه په کندهار کې په 2 جلا پیښو کې وژل شوي. د دې رسنۍ د معلوماتو له مخې بسم الله چې مستعار نوم یې اسدالله پهلوان و د کندهار په سپین بولدک کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. راپور زیاتوي چې د ټي ټي پي د بل قومندان مدثر اقبال مړی هم موندل شوی چې د ای پی ایس په ښوونځي برید کې لاس درلود. د بلې خوا د تحریک طالبان پاکستان قومندان مولوي عبدالله هم د روانې میاشتې په سر کې د افغانستان په کونړ ولایت کې په یو هدفي برید کې سخت ټپي شوی و. بل خوا پاکستاني رسنیو نن جمعه د لړم شپږمه راپور ورکړی چې د خیبر پښتونخوا ایالت په سویلي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو د یو برید پر مهال یو پاکستانی سرتیری وژل شوی او 3 نور ټپیان دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پیښه پرون پنجشنبه د سویلي وزیرستان په سراروغه تحصیل سیمه کې رامنځته شوې ده. د پاکستان پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان تحریک طالبان د دغه برید مسؤلیت منلی او پوځ ته یې د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو ادعا کړې ده. رسنیو د ځایي خلکو له قوله راپور ورکړی چې په یاده سیمه کې لومړی چاودنه وشوه او له هغې وروسته د څو ساعتونو لپاره وسله واله نښته شوې ده.